گوره هستی کردگار در رب زما چه صاحب د کل اختیار در رب زما گوره هستی کردگار در رب زما د ژوند لار کل اختیار در رب زما قدرمنو اوریدونکو اوس تاسو پام راړو د الحاج مولوي محمد یاسین فهیم صاحب و عالمانه وینا ته تر همو بزرګوار د رب زما د ژوند لار ګوره هسې کردګار د رب زما چې صاحب د کل اختیار د رب زما نه یې هیڅ حاجت پچا باندې موقوف نه یې هیڅ حاجت پچا باندې موقوف نه د هیچا منت بار د رب زما چې صاحب د کل اختیار د رب زما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم زموږ د نننۍ خپرونې موضوع دا تقدیر هغه څوک چې مسلمانان دي په الله رب العزت او د الله په رسول او د آخرت په ورځ باندې ایمان راوړی نو د ایمان غوښتنه پر دې ګروېدل دي چې ټولې ښې او بدې پیښې مخکې له مخکې په تقدیر کې لیکل شوي دي او الله رب العزت په هغو باندې خبر دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د مسلمان او د مؤمن هر کار د حیرانتیا وړ دی که هغه ښه وي که هغه بد وي خو د ده لپاره به سودمند وي په دې معنا که له ستونزو سره مخ شي ان به پرې صبر کوي په دې کې هم د مؤمن ګټه ده او که د الله رب العزت له طرف نه په دې باندې لورونې وشي نو شکر پرې کاږي او دا خو لا پسې د مؤمن لپاره ګټوره خبره ده نو د مؤمن هره چاره د حیرانتیا وړ ده که هغه ښه وي که هغه بد وي خو د مؤمن لپاره به فایدهمند او سودمند وي که د ستونزو سره مخ شي نو صبر پرې وکړي الله به ورته اجر ورکړي او که د الله له طرف نه په دې باندې نعمتونه او لورونې وشي په هغه باندې شکر وباسي الله رب العزت به هم دې ته اجر ثواب ورکړي او نور به په خپلو نعمتونو کې زیادت راولي لکه الله رب العزت فرمایي ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی الله یسیر الله وایي هیڅ مصیبت داسې نشته چې په ځمکه کې یا ستاسې پر خپل نفس نازلیږي او موږ هغه له پیدا کولو نه مخکې په یو کتاب کې نه وي لیکلی الله وایي دغسې کول د الله لپاره ډیر آسانه کار دی یعنی کوم مصیبت چې تاسو ته رسیږي هغه مخکې د دې نه ستاسو په کتاب کې یعنی لوح محفوظ کې لیکل شوی او دا کار په الله باندې ډیر آسانه دی نو کله چې څه غوښتنه کوې د الله څخه یې کوه او کومه مرسته چې غواړې د الله نه یې غواړه او په دې باندې پوه شه چې دا ټوله نړۍ راټوله شي د الله تر لیک او تقدیر پرته د یوې ذرې هومره نه تا ته ګټه رسولی شي او نه تا ته تاوان رسولی شي نو مرسته دې د الله نه غواړه د مشکل حل دې د الله نه غواړه د غیر الله ته سجدې مه کوه د غیر الله نه د خپل د مشکل حل اصلا مه غواړه نن خلک په څه بدبختیو کې اخته دي د خلکو عقیدې کومه حد ته رسېدلي دي الله دې په موږ باندې رحم وکړي زیارت ته لاړ شه دعا وکړه هغه ته هم د بښنې غوښتنه وکړه ځان لپاره هم د بښنې غوښتنه وکړه خو د هغه دیوالونه او دروازې مه ښکلوه هلته جنډې مه تړه د هغه ځای نه خاورې او مالګه مه راوړه خپل کور کې هغه خورده مه جوړوه د هغه ځای نه کاڼي مه راوړه بلکې هر څه چې غواړې د الله نه یې وغواړه چې هغه قادر ذات دی هغه حی ذات دی هغه داسې ذات دی لا یموت چې په هغه باندې مرګ نه راځي شیخ الاسلام علامه ابن تیمیه رحمه الله نه پوښتنه وشوه چې آیا په معصیت او په ګناه کې د بنده لپاره خیر شته
هغه په جواب کې ویل هو په دې شرط چې د خپل ګناه او معصیت نه وروسته پښیمانه شي او د الله نه بغواړي. نو که ستا ښه اعمال دي که بد اعمال دي هغه په تقدیر کې لیکل شوي، نو د الله نیکو اعمالو غوښتنه کوه، د الله نه د نیکو اعمالو هدایت غواړه. په دې کې شک نشته چې خالق د خیر و شر الله دی، اما کاسب چې د بیا بنده دی الله خیرم خلق کړی الله شرم خلق کړی، خو تی کاسب یې ته کوشش کوه چې ته خیر کسب کړې شر کسب نه کړې او تل لپاره په عاجزي او په تضرع سره خپل لاسونه الله ته پورته کړه. ته د الله نه د نیک عمل هدایت او لارښوونه غواړه. دا نه لکه معتزله غوندې چې د خیر نسبت الله ته کوي او د شر نسبت بنده ته کوي. چې د الله نه ویریږي، د الله په پریکړه او د الله په تقدیر باندې تازي شي، الله رب العزت به دستانه ټول مشکلات لرې کړي. لکه چې الله فرمایي ومن یتق الله یجعل له مخرجا، څوک چې د الله نه وویرېده نو الله رب العزت به د هغه لپاره له ستونزو نه د وتلو کومه لار پیدا کړي، ټولې لارې به الله ورته خلاصې کړي. الله په بل ځای کې فرمایي ومن یتق الله یکفر عنه سیئاته ویعظم له اجرا. الله وایي څوک چې له الله نه وویریږي الله به د هغه بدي له هغه نه ایسته کړي او هغه ته به لوی اجر ورکړي. په بل ځای کې الله رب العزت فرمایي ومن یتق الله یجعل له من امره یسرا. څوک چې د الله څخه وویریږي نو الله د هغه په کار کې آسانتیا پیدا کوي. څوک چې د الله څخه وویریږي الله رب العزت د هغه په کارونو کې آسانتیا پیدا کوي. نو هم د الله په پریکړه باندې راضي اوسه، د الله په حکم باندې راضي اوسه او تل لپاره په خپل ژوند کې نیکو اعمالو توفیق د الله نه غواړه او په ژوند کې د الله نه بخښنه غواړه. استغفار وایه چې الله دې د دنیا ټولې ستونزې درته حل کړي. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله رب العزت وایي زه د خپل بنده له اټکل سره سم یم، یعنی له خپل بنده په ګمان باندې یم، څنګه ګمان چې په ما باندې لري زه هماغسې یم. لکه چې الله فرمایي حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انهم قد کذبوا جاءهم نصرنا فنجی من نشاء. الله وایي چې له پخوانیو پیغمبرانو سره هم همدا شوي دي، ان تر دې چې کله پیغمبران له خلکو نه ناهیلې شول او خلکو هم دا ګمان وکړ چې د عذاب باب هغو ته دروغ ویل شوی و. انبیا ورته ویلي و که تاسو د الله احکام او اوامر ونه منئ په تاسو به د الله عذاب راشي. نو هغو خلکو د عذاب په باب دروغ ویلې، هغوی ته د الله عذاب دروغ معلوم شه، نو په ناڅاپي ډول په پیغمبرانو ته زموږ مرسته ورسېدله. الله وایي کله چې دغسې وخت راځي نو زموږ قانون دا دی چاته چې زموږ خوښه شي هغه ته نجات ورکوو او نور په خپل عذاب کې گرفتار کوو. نو که تا ته یوه سختي ده تر څنګې الله رب العزت دوه آسانتیاوې تا ته هم درکړي دي. یوه سختي چې دا په دوه آسانیانو باندې هیڅکله غلبه نشي کولی، لن یغلب عسر یسرین. یوه سختی به هم هیڅکله پر دوه آسانتیاو باندې لاسبرې نشي، غالبه به پرې نشي. ځکه الله وایي ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. حقیقت دا دی چې له سختي سره پراختیا هم شته، بېشکه چې له سختي سره پراختیا او آسانتیا هم شته. نو د الله په پریکړه د الله په تقدیر باندې راضي اوسه. څه چې الله تا ته درکړي دي هغه باندې شکر وباسه او تل لپاره په خپل ژوند کې د نیکو اعمالو توفیق له الله نه غواړه. همدارنګه الله رب العزت فرمایي لعل الله یحدث بعد ذلك امرا. بل ځای کې فرمایي الله ان نصر الله قریب. بل ځای کې الله فرمایي ان رحمت الله قریب من المحسنین. ښایي له هغه وروسته الله د توافق څه لاره پیدا کړي، ستا نه ستونزه مشکل لرې کړي. او همدارنګه الله فرمایي په هغه وخت کې چې هغو ته ډاډینه ورکړه شوه چې هو د الله مرسته نږدې ده، په یقیني توګه د الله رحمت نیکانو ته نږدې دی. نو چې نیکانو ته نږدې دی د الله په تقدیر د الله په فیصله باندې راضي اوسه. همدارنګه شاعر وایي اذا تضایق امر فانتظر فرحا فاقرب الامر ادناه الى الفرج. نو که ته تنګي سره یا مصیبت سره مخ شوې نو د ستونزې د هوارېدو هیله او انتظار کوه، ځکه همدغه د حل تر ټولو غوره لاره ده. چې تا ته مصیبت ورسیږي نو د هوارېدو هیله او انتظار یې کوه، دا بله لار نه لري. همدارنګه شاعر په بل ځای کې فرمایي سهرت اعین ونامت عیون
فی شؤون تکون او لا تکون. د ژوند په بیلابیلو چارو کې څه سترګې ویښې او څه ویدې دي چې څه به وشي او څه به ونشي. ټول خلک په دې نیت باندې اوده کیږي. سهرت اعین و نامت عیون اون تکون او لا تکون. د ژوند په بیلابیلو چارو کې څه سترګې ویښې دي ویدې کیږي نه، او څه سترګې ویدې دي هغوی په دې ګمان کوي چې څه به وشي او که به ونشي. همدارنګه شاعر وایي دع المقادیر تجری فی اعنتها سهرت اعین و نامت عیون فی شؤون تکون او لا تکون. د ژوند په بیلابیلو چارو کې څه سترګې ویښې او څه ویدې دي چې څه به وشي او څه به ونشي. ټول خلک په دې نیت باندې اوده کیږي. سهرت اعین و نامت عیون فی شؤون تکون او لا تکون. د ژوند په بیلابیلو چارو کې څه سترګې ویښې دي ویدې کیږي نه، او څه سترګې ویدې دي هغوی په دې ګمان کوي چې څه به وشي او که به ونشي. همدارنګه شاعر وایي دع المقادیر تجری فی اعنتها دع المقادیر تجری فی اعنتها ولا تنامن الا خال البال ما بین غمزة عین و انتباهتها یغیر الله من حال الى حال. شاعر وایي پرېږده چې تقدیر خپلې پرېکړې سر ته ورسوي. پرېږده چې تقدیر خپلې پرېکړې سر ته ورسوي. ته بېغمه ویده شه. د سترګې د پټېدو او ویښېدو ترمنځ هم الله حالتونه بدلوي. کیدای شي چې ستا حالت الله د مصیبت نه ډاډمن حالت ته واړوي، خو د الله نه مه ناهیلې کېږه. د الله په پرېکړه باندې راضي اوسه، او تل لپاره په خپل ژوند کې د الله نه د نیکو اعمالو توفیق غواړه. نو الله رب العزت چې څه تا ته لیکلي دي هغه به تا ته رسیږي. او کله چې په دنیا کې تا ته مصیبت رسیږي صبر کاږه، او چې کله د الله له طرف نه تا ته رسیږي په هغه باندې شکر وباسه. د خپلو خزانو او ماڼیو په اړه ستا غم او اندېښنه کول غم لا پسې ډیروي. غم مه کوه، مه خفه کېږه. دا چې ته خفه یې نو د طبیبانو درملنې او لارښوونې درته نیکمرغي نشي رسولی. همدارنګه مه خفه کېږه، ځکه ته د الله په ستر دربار کې وزرې غوړولی شي او له هغه نه غوښتنې کولی شي. نو بیا ولې خفه یې چې مصیبت درته رسیږي؟ د الله په ستر دربار کې د خپلې وزرې وغوړوه او د الله نه د خپل د مصیبت حل وغواړه. او مه خفه کېږه، ځکه چې الله دغه ټوله ځمکه ستا په واک کې درکړې او ستا لپاره یې په دغه ځمکه کې هر څه تابع کړي دي، خو ته بیا هم خفه یې. مه خفه کېږه. پر خوراک څښاک سربیره پر خپلو پښو مزل هم کولی شي. د الله رب العزت نه ډیره بخښنه وغواړه. که نعمت یې درکړی په هغه باندې شکر وباسه. که مصیبت درته رسیږي په هغه باندې صبر وکړه. دا د الله فیصله ده او د الله تقدیر ده چې لیکلي یې دي. نوح علیه السلام فرمایي فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انهارا. نوح علیه السلام وایي چې ما خپل قوم ته وویل چې تاسو له خپل رب نه بخښنه وغواړئ. بېشکه چې هغه ډیر مهربان او ډیر بخښونکی ذات دی. هغه پر تاسې له آسمانه ښه ورښتونه وکړي، یعنې په تاسو به بارانونه ووروي او تاسو ته به مالونه او اولادونه در په برخه کړي. ستاسې لپاره به باغونه پیدا کړي او ستاسو لپاره به ویالې وبهوي. د دې آیت نه دا معلومیږي څوک چې د الله نه په کثرت سره بخښنه غواړي او استغفار وایي په هغه سره به د ده زړه راحت مومي. همدارنګه الله رب العزت به د هغه په روزي کې وسعت او فراخي راولي او الله رب العزت به هغه ته صالحه او نیک بچیان و په برخه کوي. نو په هر حالت کې د الله نه بخښنه غواړه او د الله نعمتونو ته ګوره او خفه کېږه مه. د خپل زړه ډاډمن ساته. د مصیبت په حالت کې دا د الله فیصله د تقدیر ده چې تا ته مصیبت لیکلی. نو د مصیبت په حالت کې د خپل زړه د الله په یاد باندې ډاډمن کړه او تازه یې کړه. ځکه په ډیر استغفار سره د الله په یاد سره روح سکون مومي او حلاله روزي پرې ترلاسه کیږي. لکه چې الله فرمایي الا بذکر الله تطمئن القلوب. باخبر چې د الله په یاد باندې زړونو ته اطمینان او سکون حاصلیږي. همدارنګه الله فرمایي فاذکروني اذکرکم. تاسو ما یادوئ زه به تاسو یادوم. په بل ځای کې الله فرمایي والذاکرین الله کثیرا والذاکرات.
د الله ډیر یادونکي نارینه او ښځې. په بل ځای کې الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا. ای مؤمنانو الله ډیر یادوئ. په بل ځای کې الله فرمایي وسبح بحمد ربک بالعشي والابکار. سهار او ماښام د خپل رب له ثنا ستاینې سره د هغه پاکي بیانوه. الله په بل ځای کې فرمایي یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. ای مؤمنانو ستاسې مالونه او اولادونه دې تاسې د الله له یاد نه غافل نه کړي. واذکر ربک اذا نسیته. او کله چې خپل رب در څخه هیر شي نو بېلې ځنډه د خپل رب را یاد کړه. ومن اللیل فسبحه ادبار النجوم. د شپې هم د هغه پاکي بیانوه او کله چې د شپې په پای کې ستوري راګرځي په هغه وخت کې هم الله یادوه. نو په دې ذکر سره د الله د ستا زړه ته به اطمینان حاصل شي. هغه مصیبت چې درته رسېدلی دی هغه به الله در باندې آسان کړي. هغه د الله فیصله ده. حضرت ابي هریره رضی الله عنه د محمد رسول الله نه روایت کوي، فرمایي کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یسیر فی طریق مکة فمر على جبل یقال له جمدان فقال سیروا هذا جمدان سبق المفردون. قالوا وما المفردون یا رسول الله؟ قال الذاکرون الله کثیرا والذاکرات. حضرت ابي هریره رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکې مکرمې په لاره کې تیرېده. نو د رسول الله تیرېدل په یو غره باندې اوشل چې د هغه غره نوم جمدان و. نو رسول الله ورته ویلې چې دا جمدان دی، تاسو ځئ، مفردون به تر ټولو وړاندې جنت ته درومي. صحابه و کرامو رسول الله ته ویلې یا رسول الله له مفردونو څخه ستاسو هدف څوک دی؟ رسول الله ورته ویلې هماغه نارینه او ښځینه چې الله تل لپاره یادوي، الله ډیر یادوي. همدارنګه رسول الله فرمایي څوک چې ډیر استغفار غواړي د الله نه بخښنه غواړي الله یادوي، نو دا استغفار به د لپاره له هر مصیبت نه نجات وګرځي. همدارنګه په بل حدیث کې دی یو سړی رسول الله ته راغی او رسول الله ته ویلې چې ای د الله رسوله د شریعت احکام ډیر زیات دي او زما عمر ختم دی، عمر مې خوړلی دی، نو ما ته یو داسې عمل وښیه چې زه په هغه مغه کې ورننوځم او جنت ته لاړ شم. رسول الله ورته ویلې چې خپله ژبه د الله په یاد باندې تل لپاره لمده ساته. نو تاسو هم قدرمنو اوریدونکو د الله په پریکړه باندې د الله په حکم باندې راضي اوسئ. هغه په تقدیر کې لیکل شوي درته. د الله په لورونه او د الله په نعمتونو باندې شکر وباسئ چې په هغو کې الله نورم درته زیادت راولي. او کوم مصیبت چې په تاسو باندې راځي په هغه کې صبر وکړئ او د خپل زړه ته ډاډ او اطمینان او سکون د الله په یاد باندې ورکړئ چې الله رب العزت ستاسو دنیا او آخرت درته ښایسته کړي. همدارنګه که په دې وختونو کې څوک په تاسو باندې ظلم او زیاده کوي نو انتقام لاس پورته کوئ، بلکې له بښنې نه کار واخلئ. که پر تاسو څوک تیری وکړي نو خیر دی تاسې وبښئ، ځکه چې غچ اخیستونکی او حسد کوونکی د غچ اخیستنې په فکر کې د خپل زړه وینې خوري، خپل راحت او د خپل خوشحالي او خپل اعصاب له لاسه ورکوي. تاسو ته به دا معلومه وي. یو څوک چې د انتقام په انتظار کې وي او هغه څوک چې بل سره کینه او حسد کوي نو هغه تل لپاره د خپل د زړه غوښې خوري او د خپل راحت، خپل خوشحالي او د خپل اعصاب تر لاسه ورکوي. خو که ته هغه لپاره بښنه وکړي هر مشکل به حل وي. دا هم به د الله پریکړه وي. همدارنګه غصناک انسان او کینهګر انسان دا به ضرور زیان مومي او الله د دغې ناروغي درمل او له دغه زیان څخه د ځان ساتنې په لړ کې دغه دوا ښودلې چې غصه تیره کړئ او له تیرېدنې نه کار واخلئ. الله رب العزت فرمایي والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. د مسلمانانو صفت چې کله بیانوي وایي مسلمانان هغه څوک خپله غصه خوري او د خلکو نه بښنه کوي. نو د غصې په حالت کې ګډې مډې مه وایئ. خپلې کورنۍ کې چې غصه کیږئ خپل ښځې ته، خپل مور ته، خپل خویندو ته، خپل ماشومانو ته مه وایئ، بلکې د خپل غصه وخورئ. او که چا په تاسو باندې زیادت کړی وي، تیری کړی وي، هغه ته بښنه وکړئ چې الله خوشحالي د دنیا او د آخرت دا تاسو ته در په برخه کړي. او که د انتقام او د غچ په انتظار کې یاست او په خپل زړه کې کینې او حسد ته ځای ورکړی تل لپاره به د خپل زړه غوښې خورئ، اصلا به خوب نه لرئ، د خپل خوشحالي او اعصاب به له لاسه ورکړئ. همدارنګه الله رب العزت رسول الله ته وایي
خذ العفو وامر بالمعروف واعرض عن الجاهلین. ای پیغمبره د نرمي او تیریدنې لار غوره کړه، د ښو چارو ښوونکی اوسه او له ناپوهانو سره منښله. په دنیا کې چې کومه ستونزې مشکلات په تاسو باندې راځي هغه پسې مه خفه کیږه. د الله نه ښه بدل غواړه، ځکه دا به تا ته لیکلي ول. دا د تقدیر فیصله ده. ځکه نیکمرغي دا ده چې د دنیوي ګټې له لاس ووتو خفه نه شي. چې دنیوي ګټه دې له لاسه وځي په هغه خفه نه شي. ستر همت همدا دی چې د آخرت غم وخوري. یو عالم خپل ورور ته وصیت کوه او داسې ورته وایي چې دغه ټول غمونه راټول کړه او یو غم ورسره جوړ کړه. د دنیا ټول غمونه راټول کړه او هغه څخه یو غم جوړ کړه چې هغه له الله سره د مخامخ کېدو غم دی چې الله ته به هلته څه وایي. د دنیا په زیان خو خفه کیږي، غم او اندېښنه در سره ده، خو دې ته لا متوجه نه دا غم در سره نه دی چې یو ورځ نه یو ورځ به زه الله سره مخ کېږم، الله ته به څه وایم. یومئذ تعرضون لا تخفا منکم خافیه. هغه ورځ به وي چې تاسو به وړاندې کولی شئ د الله حضور کې، ستاسې هیڅ راز به هم هلته پټ نشي پرېښودلی، ټول رازونه به هم ښکاره کیږي. هغه غم ته په خپل زړه کې ځای ورکړه. په رښتیا هم د دې دنیا ټول غمونه د آخرت د غم په پرتله هیڅ غم نه دی. الله رب العزت د خپلو دښمنانو منافقانو په اړه داسې فرمایي: وطائفة قد اهمتهم انفسهم یظنون بالله غیر الحق ظن الجاهلیه. الله وایي خو یوه بله ډله داسې ده چې هغوی ته یوازې هم د خپلو ګټو ارزښت درلود، د الله په باب یې رنګارنګ جاهلانه ګمانونه کول. هو هلته تر ونې لاندې د پیغمبر یارانو له محمد رسول الله سره د دین په خاطر په مرګ باندې بیعت کوه. دلته یو منافق راولاړ شه او ویل چې زما اوښ ورک دی، زه باید د هغه په لټه کې ووځم. ستاسې له دغه بیعت څخه ما ته خپل اوښ مهم دی. د اسلام ستر پیغمبر محمد رسول الله وفرمیل: کلکم مغفور له الا صاحب الجمل الاحمر. په تاسې کې هر چا ته بښنه وشوه خو د سره اوښ خاوند د الله په قهر او غضب کې اخته شه. یو منافق ته خپل ځان مهم برېښېده. خپلو ملګرو ته یې ویل چې په دې تودوخه کې او په دې ګرمي کې تاسو جهاد کولی شئ؟ الله رب العزت کې وفرمیل: قل نار جهنم اشد حرا. اور او د دوزخ اور تر دې زیات تود دی. نو خفه کیږه مه، د الله رب العزت په پرېکړه باندې راضي اوسه. څه چې کوې په هغه کې د الله رب العزت رضا لټوه او په خپل محدود ژوند کې، که هغه په مصیبت کې ژوند کې، که هغه په خوشحالي کې ژوند کې، د الله رضا لټوه او هر څه چې کوې د الله لپاره. یو ولی یو ړانده ته څه بهتره خواړه جوړ کړه، هغه یې ورته راوړل کېښودل. نو ښځې ورته ویلې چې دغه ړوند خو یې نه پیژني او نه ویني چې زه څه شی خورم. نو هغه سړي ورته ویلې چې الله خو یې ویني. کله چې الله ستا د خیر او په نیکو چارو پوره او خبر دی نو د خلکو څه پروا کوي. نو د مصیبت په حالت کې صبر کوه، د خوشحالي په حالت کې د الله شوباسه، افراط او تفریط پرېږده، د اعتدال لاره غوره کړه، د الله په پرېکړه او د الله په فیصله باندې راضي اوسه. څه چې تقدیر دی هغه به تا ته رسیږي. نو الله دې موږ ته هم د نیکو اعمالو توفیق راکړي. قدرمنو اوریدونکو، دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند او پاتې ورځم نیکمرغه. الله مو مل شه. پورا هسې کردګار د رب زما، رب زما چې صاحب د کل اختیار د رب زما، رب زما. لنیستی د هستی صورت پیدا کړ پیدا، لنیستی د هستی صورت پیدا کړ پیدا. حاضرن پروردگار د رب زما، رب زما چې صاحب د کل اختیار د رب زما، رب زما. ګوره هسې کردګار د رب زما، رب زما چې صاحب د کل اختیار د رب زما، رب زما. همسانه د جمله و مصنوعاتو کنا، همسانه د جمله و مصنوعاتو کنا، همسامه د هر گفتار د رب زما، رب زما چې صاحب د کل اختیار د رب زما، رب زما. ګوره هسې کردګار د رب زما، رب زما
چې صاحب د کل اختیار دی رب زما رب زما چې چیرې نه مثل نه مثال ستا مثال چې چیرې نه مثل نه مثال ستا مثال د هغو عطرو عطار دی رب زما رب زما چې صاحب د کل اختیار دی رب زما رب زما ګوره هسې کردګار دی رب زما رب زما چې صاحب د کل اختیار دی رب زما رب زما هر تعمیر چې د دنیا د عقبا هر تعمیر چې د دنیا د عقبا د همواړو معمار دی رب زما رب زما چې صاحب د کل اختیار دی رب زما رب زما ګوره هسې کردګار دی رب زما رب زما چې صاحب د کل اختیار دی رب زما